بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د لیدنو پر بنسټ او د هغو زده کړیالانو زده کوونکو د لیدنو پر بنسټ چې د کانکور ازموینه یې ورکړې، د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې ده او بالاخره پوهنتونونو ته یې لاره پیدا کړې ده. د کانکور په لومړۍ ورځ یا هغه زده کوونکي چې په لومړي ځل د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي، دغه زده کوونکي له یو لړ ستونزو سره مخ کیږي. دغه ستونزې اگر که کوچنۍ هم وي، ولې کولی سي چې د زده کوونکو په ځانګړي ډول د هغو زده کوونکو چې ډیر درس یې هم د کال په جریان کې ویلی وي، ولې د دوی پر پایلو باندې منفي اغیز ولري. پر همدې بنسټ مو خپله دنده وبلله او ومو پاتیله تر څو د کانکور د ازموینې د لارښوونې په نامه د درسي ویډیوګانو په بڼه باندې د ویډیوګانو یوه لړۍ ولرو. په دې لړۍ کې چې مختلفې برخې به ولري، د کانکور د ازموینې د کارت څخه نیولې، بیا د رشتو یا هم د څانګو او د پوهنځیو تر انتخابه او تر هغې نقطې پورې چې کله زده کوونکي د کانکور د ازموینې له صحنې څخه راوځي، تر هغې وخته چې کومې مختلفې مرحلې دي په دې لړۍ کې تشریح کوو. مخکې تر دې چې زه ځان در وپېژنم، یوه یادونه اړینه بولم، هغه دا چې دغه د ویډیوګانو لړۍ اگر که ډیر څه نه دي، خو بیا هم همدومره مو تر وسې دي. دا د هغو ځوانانو او د هغو زده کوونکو زده کړیالانو په نامه کوم چې د لیکیاړې خاوندان وو او پر همدې لاره کې یا هم شهیدان شوي دي او یا هم ټپیان شوي دي. له بده مرغه چې نن مو هم همداسې یوه پیښه درلودله، پر همدې بنسټ مو وپتیله تر څو دغه څه د هغوی روح ته ډالۍ کړو. زما نوم نجی الله دی، تخلص فضلیار کوم. د کابل پوهنتون د کدري غړو له ډلې یو زه هم یم چې د کابل پوهنتون کې دنده لرم. په دغې درسي ویډیوګانو کې یا پر همدې لړۍ کې زموږ د لیدنې حالات، همدارنګه د هغو زده کوونکو زده کړیالانو د لیدنو او نظرونو او د هغو ښوونکو چې یا هم د ښوونځي په دوره کې د زده کړیالانو ښوونکي پاتې شوي دي او یا هم د پوهنتون په انګړ کې د دوی په چوپړ کې حاضریږي، د هغوی نظرونه را اخلو او بیا پر همدې د درسي ویډیوګانو په بڼه باندې یوه لړۍ پیلوو. د کانکور د کارت د اخیستلو څخه بیا د کانکور د ازموینې تر ورکولو او د صحنې څخه تر راوتلو پورې ټولې هغه مرحلې او ټول هغه پړاوونه چې د کانکور ازموینې یو زده کوونکی طی کوي، پر همدې لړۍ کې په مختلفو ویډیوګانو کې ورباندې بحث کوو. دا زموږ لومړنۍ ویډیو ده چې په دې کې موږ غواړو د ازموینې کارت او د هغې په ارزښت باندې له تاسې سره وغږیږو. ستاسې په نظر باندې په دغه کارت کې چې انشاءالله اخیستی به مې وي یا به یې هم واخلئ، په دې کارت کې تاسې څه وینئ، کومې برخې وینئ، کومې برخې تاسې دپاره اړینې دي. پر همدې لږ تم کېږو. ګورئ، د کانکور آی ډي کارت چې ورته وایي، دا د آی ډي کارت دی چې د رنګین کاغذ په ډول باندې وي او دغه کارت مختلف برخې لري او ارزښتمن کارت دی. په دې کې لومړنۍ برخه هغه ده چې هلته ستاسې نوم وي، دا باید تاسې وګورئ چې ستاسې نوم درست وي، تخلص مو وي، د والد صاحب یا د پلار نوم مو وي، د نیکه نوم، د زیږېدو کال، همدارنګه د فراغت کال، ښوونځی او ولایت.
دا هغه برخې دي چې ستاسې شهرت وړاندې کوي او ستاسې شهرت ښیي. دغه نقطو ته هم باید پام وي چې نوم مو درست وي، همدارنګه د پلار نوم، د نیکه نوم، د زیږېدو کال، دغه برخو ته باید توجه وکړئ، پاملرنه وکړئ او هغې ته متوجه اوسئ. همدارنګه د کارت دوهمه برخه هغه د ازموینې په اړه باندې ده چې د ازموینې ژبه چې کله تاسې د ازموینې لپاره نوم لیکنه کوئ، هلته تاسې د امتحان یا د ازموینې ژبه انتخابوئ چې یو تعداد ځوانان یې دري انتخابوي، یو تعداد ځوانان پښتو ژبه انتخابوي. دواړه زموږ ملي ژبې دي، هلته تاسو ته ژبه ښیي. همدارنګه په کوم مرکز کې ستاسې ثبت نام یا نوم لیکنه شوې ده، همدارنګه د ازموینې ځای دی چې کوم، یعنی مرکز کې کېدلی شي ستاسې د پوهنتون نوم هم وي یا د نوم لیکنې نوم. د ازموینې ځای دی چې ستاسې د ازموینه به چیرته اخیستل کېږي، دلته د پوهنځي نوم وي، همدارنګه د پوهنتون نوم وي چې په کوم پوهنتون کې او په کوم پوهنځي کې به ستاسې ازموینه اخیستل کېږي. همدارنګه بله برخه د خونې شمیره ده یا د اتاق شمیره ده. په دې برخه کې د کوټې یا هم د خونې شمیره ده. کله چې تاسې پوهنتون ته رسیږئ، تر پوهنتون په داخل کې باید تاسې خپل پوهنځی پیدا کړئ چې همدغې برخه کې ستاسې د ازموینې د ځای په برخه کې د پوهنتون نوم هم لیکل شوی وي او د هغه پوهنځي نوم هم لیکل شوی وي چې ستاسې ازموینه پکې اخیستل کېږي. ډېری وخت د پوهنتون نوم وي، بیا د پوهنتون په داخل کې پوهنځی نه یوه بله برخه وي چې ستاسې ازموینه هلته اخیستل کېږي. مثلا کتابخانه وي یا کتابتون یا هم ایډیټوریم وي. نو دلته باید په دغه نقطه کې تاسې ورته متوجه اوسئ چې ستاسې په کوم پوهنتون کې، مثلا که چیرې موږ کابل ولایت په نظر کې ونیسو، د کابل پوهنتون دی، یا مثلا د ښوونې او روزنې پوهنتون دی، د کابل طبي پوهنتون دی، د سید جمال الدین افغان پوهنتون دی، کوم پوهنتون دی، هغې نوم ته باید پاملرنه وکړئ. تر هغې وروسته بیا هغه برخې ته یا هغه ځای ته متوجه اوسئ او پاملرنه مو وي چې په داخل د پوهنتون کې کومه برخه کې ستاسې ازموینه اخیستل کېږي. مثلا کوم پوهنځی دی یا ایډیټوریم دی، کتابتون دی، کوم هال دی، کوم سالون دی، هغه دلته لیکل شوي وي. بیا تاسو کولی شئ چې کله پوهنتون ته داخل شئ له یو چا څخه پوښتنه وکړئ، معلومات ترې واخلئ او هغې ځای ته ځان ورسوئ. وروسته چې تاسې پوهنځي ته رسیږئ، په داخل د پوهنځي کې هر ټولګی خپله ګڼه لري یا خپله شمیره لري چې ستاسې د خونې شمیره ورته وایي. د ټولګي شمیره نه لیکي، د خونې شمیره. په هر اتاق کې چې وي، که په کتابتون کې وي، که په ایډیټوریم کې وي، دغې نقطې ته متوجه اوسیږئ. نو د دغه ځای څخه تاسې کولی شئ چې خپل د ازموینې ادرس پیدا کړئ. که چیرې په هغه ځای کې چې ستاسې ازموینه د هغې ځای ته لاره ونه رسوئ ځان پر ټاکلي وخت، دا تاسو ته ستونزې پیدا کوي. ستاسې ازموینه پر بل هیڅ یوه ځای کې نه اخیستل کېږي. هغه څه چې دلته درته لیکل شوي دي همدلته باید ځان ورسوئ. بیا هم یې تکراروم، پوهنتون ته باید ځان ورسوئ. بیا هغه پوهنځی چې درته لیکلی دا چې اوس پوهنځی د کوم پوهنتون، تاسو چې کله د ازموینې پر ورځ پوهنتون ته رسیږئ، هلته کولی شئ د هر چا څخه پوښتنه وکړئ او یا یو تعداد پوهنتونونو کې میزونه هم ایښي وي تر څو تاسو ته لارښوونه وکړي. هلته وګړي وي، انسانان وي، استادان وي یا هم نور کارمندان وي، له هغوی څخه هم کولی شئ چې پوښتنه وکړئ او د خپلې ازموینې ځای ته ځان ورسوئ. د کابل پوهنتون دی مثلا یا بل کوم پوهنتون، د ارزګان پوهنتون، د ننګرهار پوهنتون، د هرات پوهنتون، وروسته د پوهنتون په داخل کې چې کوم ځای دی، وروسته د هغې داخل مثلا پوهنځی دی، کوم اتاق دی، دغه نقطو کې یا پر همدغه ځای کې ستاسې ټول معلومات لیکل شوي دي او باید دې ته ځان ورسوئ. همدارنګه د کارت په دغه کونج کې یو بل څه مهم دی چې هغه ستاسې انځور دی
دا هم باید ستاسې وي چې د بایومیټریک پر وخت ستاسې انځور کنټرول کیږي او مهاریږي. کله چې تاسې کارت اخلئ باید وګورئ چې انځور ستاسې دی که د بل چا دی. ډېری وخت د ځینې زده کوونکو د انځور د خپله د زده کوونکي د انځور پر ځای د بل زده کوونکي انځور راغلی وي. دا چې شاګردان ډېر زیات دي، دا چې زده کوونکي ډېر زیات دي، ځینې وخت کې غلطیږي. نو دغه کارت باید چک کړئ، ویې ګورئ، کنټرول یې کړئ چې ستاسې خپل انځور وي، د بل چا انځور نه وي، ځکه همدغه انځور هم ستاسې د پوښتنو په ورقه باندې وي. همدارنګه دغه انځور د بایومیټریک له کس سره هم وي، هلته تاسې کتل کېږئ، استادان مو هم پر همدې باندې کنټرولوي. خونې ته چې داخلیږئ د همدغې انځور پر بنسټ باندې تاسې خونې ته داخلېدلی شئ. که چیرې انځور د بل چا وي، اگر که نور معلومات ستاسې هم وي، تاسو ته ستونزه پېښوي او د دې شونتیا وجود لري چې تاسې د کانکور د ازموینې څخه محرومه شئ. نو مخکې تر دې چې کارت مو یا د کانکور د ازموینې نیټه مو راورسیږي، تاسې باید خپل انځور مهار کړئ، کنټرول یې کړئ. که چیرته مو خپل انځور سمه ده، که چیرې انځور کې ستونزه وه یا انځور درست نه وی راغلی، ځینې وخت کې انځور صحیح نه راځي، نو د امتحاناتو یا د ازموینې د ملي کمیټې سره اړیکه کې شئ، د خپل ښوونځي سره اړیکه کې شئ او د کانکور د نیټې څخه مخ پر مخه دغه ستونزه باید تاسې حل کړئ. که مو حل نه کړله ستونزه درته پېښولی شي. همدارنګه د کانکور د کارت یوه بله برخه چې دغه برخه ده، دا هم ډیره زیاته اړینه برخه ده، دې ته هم باید توجه وکړئ، پاملرنه وکړئ. ستاسې په نظر دا کومه برخه وي؟ دلته به څه شی وي؟ ګورئ، دا هغه ستاسې د آی ډي نمبر دی. ستاسې د کانکور د آی ډي نمبر هم دلته راځي او دلته لیکل شوی وي. تاسې باید دې ته متوجه اوسئ. دا ستاسې د آی ډي ګڼه ده یا ستاسې د آی ډي شمیره ده، دې برخې ته باید ډېر زیات متوجه اوسئ. دا برخه بیا ستاسې د کانکور د ازموینې د پوښتنو پر کتابچه باندې هم وي، هم مو انځور هلته وي، هم مو دغه ګڼه هلته وي. البته وبخښئ، انځور نه وي ډېری وخت، دا د ځوابونو په ورقه باندې وي، ولې دغه د آی ډي نمبر مو د پوښتنو په کتابچه باندې هم وي. نو دغه آی ډي ستاسې لپاره ډیره اړینه ده. د دغه آی ډي څخه کولی شئ بیا خپلې پایلې وګورئ. همدارنګه د دغه آی ډي څخه کولی شئ چې د خپلې د ځوابونو د ورقې معلومات هم وکړئ چې آیا ستاسې ورقه ده که د بل چا ورقه مو اخیستې ده. همدارنګه د همدغې آی ډي پر بنسټ تاسې خونې ته هم پرېښودل کېږئ چې هلته د استادانو سره هم همدغه آی ډي نمبر یا د همدغې کارت کاپي وي ورسره. نو پر همدې بنسټ د کانکور د ازموینې د کارت آی ډي شمیرې ته هم ډیره پاملرنه باید وکړئ. همدارنګه د کارت یوه بله برخه چې هلته ستاسې د امتحان یا د ازموینې دور لیکل شوی وي او ولایت لیکل شوی وي چې کوم ولایت کې ستاسې ازموینه ده، او همدارنګه په لومړي ځل دغه امتحان ورکوئ که مو دویم پړاو دی. نو دغه نقطو ته د کانکور د کارت په برخه کې باید پام وکړئ. دغه ټولې برخې بیا هم تکراروم مهمې دي. نوم مو، تخلص مو، د پلار نوم مو، د نیکه نوم مو، زیږېدو ځای مو، همدارنګه دغه مختلفې ښوونځی او ولایت، دا برخې ډېرې مهمې دي. د ازموینې ژبه، د مرکز نوم، د ځای نوم، د خونې شمیره، همدارنګه انځور مو باید پام ورته وي، آی ډي ته مو پام وي او آی ډي باید یو چیرته ځان سره ولیکئ چې وروسته پر همدې آی ډي تاسې پېژندل کېږئ او تاسې د خپلې ازموینې پایلې هم د همدغې آی ډي پر بنسټ کتلی شئ. له نورو طریقو یې هم کتلی شئ، ولې دا ډېره اسانه او اړینه برخه ده. دا د ازموینې د کارت په اړه باندې وه. په راتلونکو ویډیوګانو کې بیا موږ په مختلفو برخو باندې څرنګه ټاکنه وکړو د رشتو یا هم د څانګو د پوهنځیو، همدارنګه څنګه کولی شو ځوابونه ورقې انتخاب کو، کوم قلم استفاده کو، څرنګه صحنې کې
وخت څرنګه مهار کو، کوم نورو ستونزو سره مخ کیږو، دا ټول په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې انشاءالله په هغې باندې بحث کوو. دا چې کارت اخیستل یو ساده پړاو دی، نو پر همدې بنسټ یوازې په کارت باندې وغږېدلو. که چیرې پوښتنه لرئ، ستونزه لرئ، په لومړي سلاید کې زما د واتساپ شمیره هم شته دی. همدارنګه دغه زموږ د یوټیوب کانال دی، دلته هم تاسو کولی شئ چې کامنټ وکړئ، یا دا دی چې پر همدغه افغان میډیکل اینډ ساینس لیکچرز په نامه باندې موږ د فیسبوک پاڼه هم لرو، د هغې لارې هم کولی شئ چې له موږ سره په تماس کې شئ. هره ستونزه چې لرئ په هره برخه کې وي، هر ځای کې چې تاسو سره پوښتنه پیدا کېږي، یو فکر در سره پیدا کېږي، له موږ سره اړیکه نیولی شئ او موږ به انشاءالله پر خپل وخت حتما تاسو ته رسیدګي کوو. له پاملرنې مو مننه کوم. په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې له موږ سره پاتې شئ.